وای هغه موټر ته نه مینځه د هو لپاره مې ورته سر وخوځو مال ژوند دی د خپلو زده کړو په هکله مې ورته وویل له سړي خپله ازموینه هېره شوه حق پک و راپسې ونښته ویل یې ما سره به پوهنتون ته ځې زه د رئیس سره کینوم رئیس مې ملګری دی تر څو د استادۍ کار دې وشي ورسره روان شوم راته وایي نورې جامې نه اچوې مال نه هسې نه هم کار مې نه کیږي خو ستا لپاره به لاړ شمه لول خیش د رئیس په دفتر کې یوې خوا ته ودرېدمه په ریاست کې ډېر ښه او لوکس کوچونه پراته وو هېڅ مې زړه نه غوښته چې کینم رئیس راباندې د مستوي شک وکړ خو یو جاینماز مې چپه په کوچ واچوو او کېناستمه ماسل ورته غریو نیولی وپېژندلم رئیس خاندان په تمسور زما خواته راوکتل د ځان خلاصي په خاطر یې وویل ډیمو ته چمتوالی ونیسه موږ به زنګ درته وکړو ما زیاته کړه د ډیمو ته چمتو یم په رئیس مې دا خبره ښه ونه لګېدله خو ما تاکید وکړ دستي ټلیفون واخیست بلې هغه پاکستانی استاز هغه پلانکی استاز او هغه بستانکی استاز اتم سمستر ته ولېږئ چې ډیمو لرو د ریاست نه یو خیرن جامه یو سپرایدار رئیس روان شول رښتیا یو مارکر یې راکړ ما ترې د 2 نور غوښتنه هم وکړه سړی حق پک و ټولګی یعنې کلاس ډک و سلام یې وکړ ټول سیم مسکی مسکی کېدو زه پوهېدم چې زما جامو او د کابل په دومره قوي پوهنتون کې استاد کېدل په همدې پسې مسکاوې شروع کړي دي ما ته وایي شروع کړه مایل په څه کې درس درکړم ویل یې ستا خوښه ما لس د اقتصاد موضوعات په تخته ولیکل خط مې په تخته ډېر ښه ښکاره کېدو بنګ منګ ورک شو مال کومه موضوع تشریح کړم ویل یې دا دوهمه هغه مې یو په څو برخو ویشه مایل دې کې کومه موضوع ویل یې دا دریمه هغه مې بیا په څو برخو تقسیم کړه مایل دې کې کومه بس ټوله تخته باندې مې د سمستر د پیل نه تر اخره ټول موضوعات ولیکل 2 وصل تختې ډکې شوې ناڅاپه د لاسونو پړکا پیل شوه شاته مې مخ واړو ټول سیم ولاړ دی مخې ته یو خیرن ځوان لودخیش ته د ډېرو هیلو سره ولاړ دی رئیس غږ وکړ ځوانه څومره معاش غواړې ډېره هیله مند شومه ووتلو دستي 15 ګلاسونه راته وسپارل او له ماشین کار کوه فرصت لاسته راغلی و د میاشت په اخر کې راته د پوهنتون د غوره استاد او د جګ معاش وړونکي په نامه مراسم ونیول جګ معاش په دې پوهنتون کې تر 50,000 خو ما ترې 120,000 افغانۍ واخیستې له هغې وروسته په یو امریکایي پوهنتون وزارت مالیه نړیوالو کمپنیانو نړیوالو پوهنتونونو سره دندې ترسره کړي د موټر شي د قرارداد مې چې کال پوره کېدو ما د نړۍ ډېر هېوادونه لیدلي وو زه مې تربورانو ته اوس هم ډېره مینه ورکوم ډېر احترام یې هم کوم خو هغوی هم پوه شوي شاته مې بالښت ږدي او اوس مې تخلص سره صیب هم وایي له رب مې خوشحاله یم یو وړه خاني ده او جوړه ده له خبرو عکس ویډیو نه مو مطلب همدا و ژوند ته هېڅکله مه تسلیمېږئ ژوند نړخونه لري تل د سبا په غم کې شئ همدا کافي ده چې ځان ته خجالت نه یاست او فرصتونه مو په ژوند کې حتما راځي د عبرت په خاطر یې له نورو سره شریک کړئ